د نفل پر مخکې ورځ کې چې موږ ویلې دوه رکعته بهتر دي په یوه تحریمه که څلور نو دغه روایت کې راغلی دی چې صلات اللیل مسنا چې ویې چې سهار را باندې را بشي نو یو رکعت ور منظم که دوه رکعتو ته ویتر به په جوړ شي خو آخر د لمانځه ویتر که تهجد مخکې وکه ویتر په آخر کې وکه څوک چې وثوق بالانتباه لري چې ویښېدی شي بهتره د یو سړي دپاره دا ده چې ویتر په آخر د شپې کې وکړي کنی صدیق اکبر رضی الله عنه حضرت ابو هریره رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه به اول د شپه کې کړه خو که څوک وثوق بالانتباه لري هغه آخر د شپې کې ورته بهتر اوس دغه ځای کې خو صلات اللیل ټکی راغی مسنا امام شافعي صاحب په دغه دلیل نیسي خو یو روایت دی داسې هم ذکر کوي صلات اللیل والنهار مسنا نو د ورځې هم دوه رکعته بهتر دي د شپې هم دوه رکعته بهتر دي امام صاحب د ورځې هم څلور رکعته په یوه تحریمه بهتر دي د شپې هم څلور رکعته ولې د شپې تهجد را روان دی هلته چې نبي علیه الصلاة والسلام به څلور رکعته نیت وتړو فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن څلور او صلات ضحی په باب کې روایت راغلی دی چې څلور رکعته کړي د ماسپښین نه مخکې هم څلور رکعته کړي د مازدیګر نه مخکې هم څلور رکعته کړي نو امام صاحب یې شپه یې که ورځې څلور رکعته بهتر صاحبین یې د شپې دوه رکعته بهتر د ورځې څلور رکعته بهتر خو خبره په بهتري کې د جایز خو ده هغه چې او یې چې شپه ورځ دوه رکعته بهتر دي په یو حدیث تمسک نیسي چې صلات اللیل والنهار وایي دا والنهار ټکی دا ثبوت نه لري په روایت کې دا زیادت مدرج د راوي ده دا ثبوت نه لري صلات اللیل راغلی ده چې مسنا خو والنهار نشته ورسره ویته د تراویح دوه رکعته کیږي نو دا نور نفل هم چې د شپې څوک کوي په هغه قیاس کې چې دوه رکعت صاحبینو د موږ د امام صاحب د مذهب صاحبینو مبارکینو مسلک دا ده چې د شپې دوه رکعته بهتر دي د ورځې څلور رکعت متأخرینو د احناف هم بعضې میل د صاحبینو په طرف باندې کړی چې د شپې دوه رکعت او د ورځې څلور رکعت